سلامونه قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، دغه څلورم کورنۍ ده چې موږ ورته مرسته راوړې ده، نو دلته دې ته دوه با احساسه مرسته رالېږلې ده چې 15 د یو دی 15 د بل، نو دغه پیسې دغه موقع ته ورکوو. د دې احساسات له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ښه یم قربان، تاسو ښه یئ؟ ژوند زندګي ښه تېرېږي؟ خیر دی بچې، تېرېږي. څنګه یې یتیمانانو سره؟ ښه دي بچې، یتیمانان هم ښه دي. خالاجانې وکړئ چې موږ ته کالي راوړي. نه، یو با احساس ورور ویلی ده چې جامې مو ورته لېږي، نو هغه دوشنبې ورځ ویلی و، نو خو دلته دوه ورونه مرسته رالېږلې وه، نو هغوی دې وویل چې باید دغه کورنۍ ته ورسوئ، نو د هغې په تمه نه شولو چې کله چې راغی انشاءالله بیا تاسو ته هغه دا الله دې شته کړه بچې، الله دې ډېره ډېره کار درکړي، الله دې عزت وکړي. مور جانې څنګه یې؟ کور کې څه لرې؟ انا ملا صاحب ښه دی؟ ښه یم بچې، ښه دی. هېڅ هم نه لرو بچې، دا یو جمعه کېږي تاته درک هم نشته بچې، نه غوړي لرو نه اوړه لرو، هېڅ شی هم نشته، الله هم شته، نور هېڅ هم نشته. دا ماشومان دي، هغوی مونږ له چیه پاخه کړو بچې، مالګه یې اخیستې وه او سړک وړی وه، هغه یې وخوړل، هغه ناست یم. دوه ورونه مرسته رالېږلې دي صرف د همدې دوه ماشومانو لپاره، نو دغه د یو ورور مرسته ده، دا یې د بل، دواړه وشمارئ. څو دې ده؟ 15. ښه، دا بلې وشمارئ. 15 دي، الله دې هغه د 15 لپاره باندې بدل کړي. څو دې ده؟ هغه ورونه چې تاسو سره مرسته کړې دي هغې ته څه ویل غواړې دواړو ته؟ الله تعالی دې په ژوند کې برکت واچوي، الله تعالی دې ایمان ښایسته کړي، الله دې دا دنیا هم ورکړي، هغه دنیا دې موږ الله ورکړي چې موږ د غریبانو سره مرسته کوو. الله دې ډېره تېره ورکړي، موږ له 15 رالېږي نو لس خدای دې له په کروړونو ورکړي، الله دې دا پیسې په کروړونو بدلې کړي، الله دې ایمان ښایسته کړي. ستاسو هم عزت وکړي الله تعالی، دا دنیا هم ورکړي، هغه دنیا دې خدای درکړي، الله حیا وکړه درسره انسان نصیب کړه. لورې، هغه ماما ته دعا وکړه او ماما نه نور څه غواړي؟ ته پاس وګوره ما ته، ماما نه نور څه غواړي؟ ښه، دا پیسې د دې پیسو باندې اوس څه کوې؟ او نور څه اخلې؟ او ماما ته دعا وکړه، څه غواړې نور؟ څه غواړې لورې؟ بوره غواړې؟ وګوره نور ماماګان هم ستا غږ اوري، ووایه ورته نور څه غواړې چې هغوی دې درته ولېږي. هله لورې وغواړه ماما نه. جامې غواړې؟ یو ماما ویلی ده چې درته جامې لېږم، هغه هم درته راوړم. ښه لورې، ته څه ویل لورې؟ پیسې دې واخیسته، په دې څه کوې اوس؟ اوړه پې اخلې، نور څه کوې؟ ښه، اوس هغه ماما چې تاسو ته دغه پیسې لېږلي هغې دواړو ته دعا وکړئ. هله درمنو هېوادوالو، دا معصوم ماشومان چې دي تاسو ته دعاګانې کوي، الله به د دې حتمي قبلوي. الله دې هغه ورونو ته اجر ورکړي چې دغه مورکۍ سره مرسته وکړه او د دې یتیمانانو په شونډو یې راوستل. نو هغه ورور چې دوی سره مرسته کړې وه، نو د هغې مې 4 کورنۍ ته ورسول، دا یې 4مه کورنۍ ده. او هغه بل ورور چې 15,000 لېږلي وو، ما ته ویلي وو چې همدې کونډې مو ورته ورکړه. نو دا دواړه مې دغه مورکۍ ته ورکړه، دا ماشومان هم ترې ډېر خوشحال دي. الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي، الله دې خپل مقامه پورې ورسوي. هیله کومه هېوادوالې، داسې ډېر خلک دي زموږ هېواد کې چې مظلوم دي او د شپې ډوډۍ پیسې نه لري. هیله کومه همداسې مرسته وکړي، ستاسو په هغه 10 هېڅ هم نه کېږي، د دې د ژوند پرې جوړېږي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي، زما د وټساپ شمېره ده 080 9 4 283 2 څخه مننه.